نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې د لمانځه 90 فرضونه بیان شول. د هغو حکم خو نو هم دا دی چې که چیرې چا په دغه 90 فرضو کې یو فرض پرېښی و، په یره پاته وای که په کس د لمونځ بیرته د سره راګرځېده غوښته نه اوسېږي سره. اوس چې دی په دا وړانګه کې د لمانځه واجبات بیانېږي. لمونځ بیا خپل ځان ته واجبات لري چې د دې درجه در فرضو کښته ده. که سړي یو دانه واجب په سهو سره ځینې پاته سو، سجده سهو غواړي، که په قصد سره پرېږدي بیا نو په سجده سهو سره کار نه کېږي، راګرځي بیا که وخت باقي و، که وخت ځینې تېر سوی و راګرځول نه غواړي، د فرضو غاړې په خلاصېږي. نو اول شی چې په لمانځه کې واجب دی هغه د الحمدلله شریف ویل دي، چې الحمدلله به په لمانځه کې دی وایي، پوره بیا وایي. اوس مثلا که دی د الحمدلله 3 آیاته قدر ووایي، د فرضو غاړې خلاصې شولې، پر الحمدلله نه ده ویلې، واجب یې پاته شو. دا د الحمدلله وجوب د پر ذمه و او د تر سره نه کوي، فقط 3 آیاته یې ویل، یا د قرآن کریم د بله ځای څخه یو اوږد آیات یا 3 آیاته وویله، خو د فرضو غاړې په خلاصېږي، لیکن خو الحمدلله نه ده ویلې، واجب پاته شو. نو دی به الحمدلله پوره وایي. دا یو. دوهم واجب چې دی هغه د الحمدلله سره د یو بل صورت جوړه کول، یو ځای کول. که الحمدلله سره بل صورت نه کی جوړه، لکه دا مختصر صورتونه چې چارم ترکی په ولي لا په قریشین دا، که دا نه د قران کریم د بل ځای څخه یو 3 آیات د الحمدلله سره ملګری کی، نو هم هغه د زمل صورت کار پکېږي، معنا دا دوم واجب پر ځای کېږي. دریم واجب په لمانځه کې هغه دا دی چې قرأت به ته خامخا دغه الحمدلله او صورت په اولو 2 رکعاتو کې وایي، که په اولو کې نه وایي واړه یې د اخري 2 رکعاتو کې د الحمدلله او صورت سره یو ځای کې په اولو رکعاتو کې نه یې ویلي، نو تا 2 واجب خو پر ځای کړه چې الحمدلله خو دې وویل، صورت کې ورسره ملګری کې هغه واجب خو دې پر ځای کې، خو دریم واجب در څخه پاته سو چې هغه دا و چې تا باید په اولو 2 رکعاتو کې ویلي وای. نو ګوره دا تعین د قرأت په اولو 2 رکعاتو کې دا دریم واجب سو. نو اوس ما 3 واجب درته ویل، خپل الحمدلله ویل واجب دي، او دا هغه سره یو صورت یا 3 آیات ملګری کول دا واجب دي، او خدام واجب دي چې په اولو 2 رکعاتو کې وایي، که در اولو 2 رکعاتو واړه په نورو رکعاتو کې د فرض ته وایي. نو دلته چې دی هغه 2 واجب پر ځای سو چې الحمدلله او صورت سره ملګری کړل، خو هغه دریم واجب پاتې سو چې په اولو کې دی ولې نه ویله. د فرض غاړې په خلاصېږي، که یوازې الحمدلله وای هم د فرض غاړې په خلاصېږي، که یوازې صورت وای هم د فرض غاړې په خلاصېږي، که په اخري رکعاتو کې وای هم د فرض غاړې په خلاصېږي. خو دغه 3 سره کار به ته پر ځای کې الحمدلله به یې، صورت به یې، او هغه به په اولو 2 رکعاتو کې. خو پاته چې نفل یا سنت کې د هغو په ټولو رکعاتو کې به ته دغه الحمدلله او صورت سره یو ځای کوې. څلورم چې دی واجب تقدیم دی، تر مخواله دی د الحمدلله شریفې پر صورت باندې، سرچپه بیا نه وایه. که ته اول صورت ووایې پسې وروسته الحمدلله ووایې، نو تا واجب پرېښوله. واجب دا و چې د الحمدلله او د صورت ترمنځ ترتیب و، اول الحمدلله و پسې صورت و، او تا سرچپه وکړه، اول د صورت وایي یا یو 3 آیات ول، وروسته د الحمدلله پسې وموښلوله. نو دا هم واجب سو چې الحمدلله به د مخه یې، صورت به پسې. پنځم واجب چې دی هغه د پزې ملګری کول د تندي سره په سجده کې. چې څوک سجده کوي که یوازې پر تندي وکړه خو د فرض غاړې په خلاص شولې، واجب یې پاته شول. واجب چې دی هغه دا دی چې پر پازه به هم ته سجده ورسره کوې. دا په هغه صورت کې چې د مثال په طور پر پازه عیب نه وي، که په پازه دا نه بیا خو مجبور یې، نو برخ بیا نه لګوې، بیا نو در باندې واجب نه دی. چې پازه جوړی بیا دا واجب ده چې ته به د تندي سره دا ملګری کوې، برابر نو ته سجده کوې، ستا به برا سجده سي. که یوازې پر تندي وکړي د فرض غاړې په خلاصېږي، او هغه د واجب غاړې نه په خلاصېږي. بیرته خلاصه درته وایم، 5 واجب مانن په جوړانګه کې ویل. د الحمدلله ویل واجب دی، د هغه سره د یو صورت یا 3 آیات ملګری کول دا واجب دی، او دا چې بیا دا به ته خامخا په اولو 2 رکعاتو کې د فرض کوې، دا هم واجب دی. او پاته که وتر و نفل سو، د هغه بیا په ټولو رکعاتو کې سره ملګری کوې، هغه د پستا واجب دی، دا په ټولو رکعاتو کې ملګری کول. او څلورم چې دی د الحمدلله د مخه کول پر صورت. پنځم چې دی د پزې ملګری کول د تنګي سره په سجده کې.
نو دا 5 واجبات حکم یې ما در وښاو، که په یېره پاته سي نو په هغه صورتو کې سجده سهو کفایت کوي. که په قصده پاته سي تر هغه وخته د لمانځه اعاده واجبه ده چې وخت باقي. که وخت تیر شو نو بیا د هغه لمانځه باندې د فرضو غاړې خلاصېږي، راګرځول نه غواړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.